فیسبوک نه چې کله خلک ګټه کوي عاید لري ځان دپاره اول ضروري پوینټ چې دی چې باید 10,000 فالوورز ولري. دا کوم پیج دی چې جوړ کړی هغه 100 200 300 400 ته ځي تر څو 10,000 فالوورز ته خپل پوره کړي. دویم پوینټ دی چې کومې ویډیوګانې ته اپلوډوي هغه ویډیوګانې دې 3 دقیقې اوسي کم از کم چې نور چې څونه زیاته هغه تا خوښه ده او د 3 دقیقو ویډیو نه کم از کم 1 دقیقه ویډیو لیدل شوی اوسي هغه هم 10,000 خلکو پورې په 15 ورځو کې. په دې سوشل میډیا پلیټفارمونو کې څوک هم چې کار کوي ټول په یو نظر دی چې فیسبوک نظر ته نور مارکیټونو نه ښه پیسه ورکوي زیاته ورکوي. اوس چې کله ته 1000 ویو ولري تا 1000 ویو باندې فیسبوک ته 8 نه تر $10 رینج کې درکوي درته. اوس چې ته 1000 ویو کې فکر وکړه $8 تاته درکوي 10,000 ویو کې $80 1 لک ویو کې $800 1 میلیون ویو کې $8,000 تاته فیسبوک درکوي. فکر وکړه چې فیسبوک د نورو پلیټفارمونو نه څونه زیاته پیسې درکوي درته غیر د دې نه چې تا داسې ویو باندې تاته پیسې درکوي. د دې د مانیټایزیشن نور ټولز دي چې هغه ټولز کې کله ته استفاده کوي اډز مثلا شته دي سپانسرشپ شته دي د نور خلکو برانډ سپانسر کوي هغه شیان شته دي د هغې په حساب تاته بیلې پیسې درکوي. په یو ټول باندې چې ته صحیح کار کوي $500 میاشتې دغه یو ټول نه درکوي. 3 ټوله چې ته صرف استفاده کوي په هغې سیسټم باندې مخکې لاړ شي غیر د دې نه چې ته ویو باندې پیسې اخلي د دې ټولز په حساب هم ته $500 د 3 ټول $1,000 صرف ته ټولز نه اخلي. چې کله تا خپل پیج یو ځای ته ورساو ریلیټډ فیلډ کې چې څوک هم اوسي هغې ته ته مارکیټینګ کولی شي اډز پکې چلولی شي هر څه کولی شي. اول ټارګټ دا و.